که چیرې یو کس په دولت کې وظیفه ولري او دغه وظیفه یې 15 ورځې ترسره کړې وي او معاش یې د پوره یوې میاشتې اخیستی وي، آیا د پاته 15 ورځو معاش به امیرالمؤمنین ته وسپاري او که د بیت المال خزانې ته، او که چیرې دغه معاش عفوه د یو قومندان موږ ته کړی وي عفوه یا صحیح ده که یا، او یا که چیرې زما د یوې میاشتې معاش پر حکومت پاته وي په هغه معاش کې یې مجرا کېدلی شي که یا. بسم الله الرحمن الرحیم. دا مصلیا پښتنه مو یو د نور نه ده، هغه دا ده که امیرالمؤمنین خپل اعلان وکړي چې دغه خلک چې وظیفې ته نه راغلي دا د تنخوا حق نه لري، نو بیا قومندان هم نشي منع کولی، والی هم نشي کولی، وزیر هم نشي کولی، او که امیرالمؤمنین حفظه الله غږ نه کړي او لیکن هغه دغه کې اجازه کړې وي قومندانانو ته چې بس دغه افراد ستا دي، نور چټي و نه چټي و راتګ تګ او پرېښول و نه پرېښول ستا په اختیار دی، نو په هغه صورت کې بیا د ټولو هغه رفوع حق چې دی ورکړي، روپۍ ودته ناجایز نه دي، ودته حرام نه دي، او داسې هم نشي کولی، داسې نشي کولی چې امیرالمؤمنین امر نه کړي هېڅ هم نه ویلي او قومندان بیا داسې وایي چې دا روپۍ زه تا ته نه درکوم درسره ګرځوم یې، اول ته سم دم د ټوله امارت فالوسي دا نه یعنې امارت دا نه چې بالکل دا روپۍ ځینې راګرځول کېږي یا ځینې کاټېږي یا بل که دا فالوسي وایي یا ځینې کاټېدل یا ځینې کاټول، نو بیا بالکل کاټ جایز دی ځینې کاټي که او که نه ونه دی. دا